السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي جوړ خوشحاله او تر تازه یاست. زه وکیل احمد له یو نوي لاګ سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن مې موږ تاسو ته درښکاره کړو چې په کلي کې باراني موسم څنګه وي. نو تاسو هم راځئ دا ولاګ در پای پرې سره وګورئ چې موږ تاسو ته په خوندور او په زړه پورې شان درښکاره کړو. دا هم ملی دی او دا بیا سبزی دی. کمزوري سوی دی. دغه چې بیا څو دا بیا تاکان دی اوس دي خوا یخ ول دی. دا اوس پرې تک پرې سوي نه دي. ګندنه چې په دغه کرلې پلاستیک یې کرلې ده هم د ښکاره کړو. دا بیا هغه ګندنه ده کومه چې پلاستیک کرلې وه. دغه د پلاستیک ګندنه ده چې دا درا نورې ګندنې ډېره خوندوره معلومیږي. کلي ژوند دی چا وږه کرلې، چا غنم کرلې، چا ګندنه کرلې. او دغه بیا هغه خرګاه ده کومه خرګاه چې بزګران په دوبي کې استفاده ورڅخه کوي. داسې ملګرو ته نږدې څخه ورښکاره کړه. دغه بالښت شیان هم ته ورښکاره کړه. دغه بالښت دغه شیان یا کوربچه و د بادیګران کې استفاده ورڅخه کوي. دا فناور دی چې دغه اوبو څخه استفاده کوي. دغه شیان په اوبه